دښمن ورسره داخلېدلی نشي. وروڼو یو بله عظیمه فایده د ذکر او د اذکارو دا ده، آخرنۍ فایده چې د ذکر په نتیجه کې د انسان درجات بلند کیږي. ذکر په عبادتونو کې د ټولو نه آسانه عبادت دی چې په ژبه باندې کیږي او واړه واړه الفاظ دی الله رب العزت د هغې په نتیجه کې عظیم اجرونه او ثوابونه انسان ته ورکوي. مثلا د آیت کرسي باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د منځه نه وروسته آیت کرسي وویلې، د آیت کرسي د ویلو په نتیجه کې الله رب العزت دی جنت ته دومره نږدې کوي چې د ده او د جنت تربند صرف او صرف د ده مرګ حائل دی، یعنی که مړ شي سیده به جنت ته داخلیږي. مثلا په یو ذکر کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا وویلې سبحان الله وبحمده، د دې هرې کلمې په بدله کې الله رب العزت په جنت کې ورته یوه ونه لګوي. دا اجر ثواب دی او که نه دی؟ که سل ځله ووایه سل ونې درته الله رب العزت په جنت کې لګوي، او څومره چې د جنت ونې زیاتېږي هومره د جنت فراخه کېږي. په دنیا کې په یوه ونه باندې قومونه یو بل سره وژني او که نه وژني، جنګونه یې سره چې دا برید زما دی او دا طرف زما دی، دا یو څو ونې پکې ولاړې د جنت ونې چې دایمي ونې دي. سبحان الله وبحمده په نتیجه کې یو ونه درته الله رب العزت لګوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ذکر په باره کې فرمایي څوک چې دا ووایي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا رب مؤمنو نارینو مؤمنو ښځینو ته مغفرت وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علی رأس کل انسان، یعنی د هر مؤمن انسان د سر، یعنی د عدد په اندازه باندې د دې انسان ته الله رب العزت نیکي ور په برخه کوي. دا چې نن په دنیا کې څو میلیارده خلک دي مسلمانان، دا اوس ژوندي، د حدیث نه خو دا فهمیږي چې د آدم علیه السلام نه واخلې تر اوسه پورې چې څومره خلک تېر شوي دي، ستا دعا ټوله دې خلکو ته ده. دا به څو میلیارده خلک په تعداد کې نه راځي. ته صرف دومره ووایه چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. د دې په بدله کې الله رب العزت ستا په اعمالنامه کې څومره مسلمانان چې تېر شوي دي تر نننۍ ورځې پورې او موجود دي، د دې ټولو مسلمانانو د عدد په اندازه باندې الله رب العزت تا ته نیکۍ لیکي. دا دعا دا ذکر کې انسان سل ځلې د ورځې ووایي څومره اجر و ثواب ورته کېږي. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات سل ځلې د تا نه 10 دقیقې نه اخلي، نو دومره اجرونه او ثوابونه په وړو وړو کلمو کې لوی لوی اجرونه او ثوابونه دي. ترمذي شریف حدیث دی، یو ذکر په باره کې راځي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 4 کلمې دي، 4 الفاظ دي. چا چې دا سهار سل ځلې وویلې او ماښام یې سل ځلې وویلې، د دې په نتیجه کې الله رب العزت ورته څومره اجر و ثواب ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې په نتیجه کې دته دومره اجر و ثواب ورکول کېږي گویا د په 100 غزاګانو کې شرکت کړی دی، په 100 عملیاتو کې گویا د شرکت کړی دی. او د دې بل ذکر په نتیجه کې سبحان الله والحمد لله، د دې په نتیجه کې ورته الله رب العزت دومره اجر و ثواب ورکوي گویا د الله په لاره کې 100 آسان وقف کړي دي. د دریم ذکر په نتیجه کې الله ورته دومره اجر و ثواب ورکوي گویا چې د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه 100 غلامان آزاد کړي دي. د آخرینی آیات ذکر په نتیجه کې الله اکبر، د هغې په نتیجه کې الله ورته دومره اجر و ثواب ورکوي چې دی په د اجر و ثواب له نګاه نه په دې ورځ کې به د ده نه وړاندې هېڅوک نه وي مخکې مګر هغه کس چې د ده نه زیات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په دې ورځ ویلی. نو وروڼو دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 100 ځلې چې هر څومره په آهسته آهسته یې ووایې تا نه د 15 یا 20 دقیقو نه زیات وخت نه نیسي. روزانه د دومره اجر و ثواب د 100 غزاګانو د 100 آسانو
د ورکولو د الله په لاره کې اجر و ثواب درته میلاویږي، د عظیم اجر و ثواب دی. نو محترم ورونو، دا 5 فواید د ذکر چې د هر ذکر ته د هرې فایدې ته موږ او تاسو ټول محتاج یو، ټول انسانان ورته محتاج دي. فلهذا دغه فواید خپل مشعل راه وګرځوئ، نصب العین یې وګرځوئ، خپلې مخې ته د لوحې په څېر باندې ودروئ، او بیا وروسته د هغې نه د ذکر اهمیت به انشاءالله ستاسو په زړونو کې کوزیږي. وروسته د هغې نه به د ذکر فواید تاسو ته معلومیږي چې د ذکر فواید څومره فواید څومره اهمیت دی. په آخره کې د ذکر یو څو اقسام بیانومه. ذکر تقریبا 3-4 قسمونه لري. یو ذکر هغه اذکار یا هغه ذکر دی چې د وخت سره معین وي، د وخت سره تړل شوی، د وخت سره تړاو لري. کله چې هغه وخت را ورسیږي په هماغه وخت کې به هماغه ذکر وایي. لکه د سبا او ماښام اذکار، د سبا او ماښام اذکار هغه ذکر دی کوم چې د وخت سره تړاو لري. د سهار او د ماښام د اذکارو مسنون وخت د سبا نه واخلې، د سبا راختلو نه واخلې تر مرخته پورې دا مستحب وخت دی، مسنون وخت دا دی چې انسان په دغه وخت کې ووایي. د ماښام اذکار د مازدیګر نه واخلې تر ماښامه پورې، په دې منځ کې چې څومره وقفه ده، که د مانځه نه ماښام مانځه نه لږ مخکې ویلی سي، که د مازدیګر مانځه نه وروسته فورا ووایي. په دې دوران کې دغه وخت مستحب او مسنون وخت دی چې انسان په دغه وخت کې ووایي. بل نوع د ذکر د وخت سره تړاو نه لري، د انسان د حرکاتو سره تړاو لري. مثلا ته ډوډۍ خورې، بسم الله باندې شروع، بس دې کړه الحمدلله الذي اطعمني من غیر حول مني ولا قوه، الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا، دغه ذکر ویل. جمعه ته ځې خیط ښه وړاندې که اللهم افتح لي ابواب رحمتک. تشناب ته ځې اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نو بعض اذکار دویم قسم ذکر هغه اذکار دي چې د انسان د حرکاتو سره تړلي دي. دریم قسم اذکار هغه اذکار دي چې نه د وخت سره تړلي دي او نه د انسان د حرکاتو سکناتو سره تړلي دي، بلکې عام اذکار دي په 24 ساعتونو کې چې کله هم انسان ته الله توفیق ورکړي، که شپه او که ورځي، که په ولاړو وي، که په ناست وي، که په ملاست وي، که په روان وي، هر وخت د الله ذکر کول. ولله الاسماء الحسنى، د الله رب العزت لپاره پاک نومونه دي. په حدیث شریف کې د دغه نومونو څخه د دغه صفاتو څخه 9 نوي نومونه ذکر شوي دي. د دې نه علاوه هم په قرآن کې ذکر شوي دي، یا په نورو احادیثو کې ذکر شوي دي. د الله نوم دی یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا قدیرو، یا علیمو. دا نومونه دي د الله رب العزت چې کله حد هم په خوله باندې درځي د الله ذکر کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمایي چې فلان زه وصیت درته کوم، هغه ترې نه وصیت غوښتی و. نبي علیه السلام په جواب کې ورته وایي چې زه تا ته دا وصیت کوم چې همیشه خپله ژبه د الله په ذکر باندې لنده ساته. ذاکرین نو مثال الله رب العزت د ژوندیو ورکړی دی. کله چې انسان ذکر کوي په همدغه وخت کې الله رب العزت د هغې ذکر کوي. د انسان چې کله په سختیو کې راځي، کله در باندې تیاره راشي، کله در باندې د پوستې نه تېرېږي، کله د دښمن تلاشۍ سره مخامخ کېږي، بس د الله ذکر شروع کړه، په یقین سره د الله ذکر شروع کړه. د کم وخت نه چې تا ذکر شروع کړو، په همدغه وخت په همدغه لحظه باندې الله رب العزت ستا ذکر کوي، تا په یاد ساتي، تا یادوي. په هغه حدیث شریف کې، حدیث قدسي چې په اوله کې ما قرات کړو، په هغې کې الله رب العزت فرمایي چې د انسان که ما په خپل ځان سره یادوي، زه د ځان سره یادوم. خو د انسان که ما چېرته په یو مجلس کې یاد کړي، د الله ذکر نه مراد د الله تبارک وتعالی د قرآن کریم تلاوت دی، د الله احکام بیانول دي، د الله عظمت بیانول دي. نبی الله رب العزت په حدیث قدسي کې فرمایي که زما ذکر چا په یو مجمع کې وکولو، په یو محفل کې وکولو، د خلکو د وړاندې وکولو، نو زه به د دې انسان ذکر په یو داسې محفل کې کوم چې هغه د ښکته د ځمکې د محفلونو نه بهتر دی، چې هغه د ملایکو محفل دی. فلهذا هر هغه انسان چې د الله رب العزت احکامات خلکو ته بیانوي، د الله رب العزت عظمت خلکو ته بیانوي، په همدغه وخت الله رب العزت د مقربو ملایکو یو مجلس راغوښتی او الله رب العزت هغې ته ستا محاسن بیانوي، ستا نوم ورته اخلي.
تا ور باندې ګرانوي، تا ورته مقرب کوي. نو دا عظیم فواید دي ورونو. الله رب العزت موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا ذکر خپله واخلئ، خپله یې یاد کړئ، خپله د دې عادت وګرځوئ، وایې او مجاهد صرف جنگجو د ځانه مه جوړوئ، بلکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په شان پې په یوه لاس کې باید ټوپک وي، په بل لاس کې باید د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شریعت نیولی. قدم په قدم چې چیرته هم ځئ، د انصارو کور ته ورځئ، څوک شپه درکوي هغې ته باید د دین دعوت ورورسوئ. خپلو کورونو کې یو بد دماغه انسان باید د ځانه جوړ نه کړي چې د هیڅ چا سره خبرې مه کوه ځکه چې ته مجاهد یې. که چا مخالفت وکولو او بس دروازه ورپسې بنده کړه، جومات ته مه ځه، مهمانخانې ته مه ځه. ولې؟ ځکه فلان راته خبرې کوي، پلار راته بدې ردې وایي. مجاهد د ځانه جوړ کړونو. مجاهد صفت دا دی چې باید داعي د نور د ځان سره واخله. په کور کې خور لري، مور لري، ښځه لري، ماشومان لري، پلار لري، کېدای شي هېڅ د هغوی ته دا هېڅ نه معلوم. دغه اذکار د ځان سره واخلئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدال علی الخیر کفاعله. چاته دعوت ورکوونکي مثال داسې دی، الدال علی الخیر کفاعله، گویا ده دغه کار وکولو. ته یو انسان ته ذکر ور وښیه چې دغه ذکر سبا او ماښام وایه. د دې مثال داسې دی لکه تا چې خپله ویلی. کیدای شي یو وخت ته مصروفه شي، کیدای شي مړ شي، اجل دی را قریب وي او ته مړ شي. چا ته چې تا دا ذکر ښودلی دی روزانه یې هغه سل ځلې وایي، ته په قبر کې پروت یې، د دې ستا عملنامې ته به دا اذکار درځي، اجر و ثواب به درځي. که هغه یې بل چا ته وښیي د هغې دواړو اجر و ثواب به تا ته راځي او د هغې د اجر و ثواب نه به هم څه نه کمیږي. په لحاظه د ځانه داعیان جوړ کړئ، د خیر پلویان، د خیر خپرونکي د ځانه جوړ کړئ. د علم نور ځان سره واخلئ، د هدایت نور د ځان سره واخلئ. خپل ملت ته چې ورځئ، خپل قوم و قبیلې ته چې ورځئ، ځانه جامد شیان مه جوړوئ چې صرف کار هم دا وي لکه د فوجیانو والعیاذ بالله، خدای نخواسته لکه د ملي اردو چې د تنخوا سره د کار دی، بس صرف ځه ډس کوه. چې امیر درته ویلی چې دلته منډه هلته منډه نه، ته مجاهد یې. کور ته ځې، څه چې د دلته زده کړي یا چېرته یې ګورې، مور ته یې ورښیه، پلار ته یې ورښیه، ورونو ته یې ورښیه، خپلو دوستانو ملګرو ته یې ورښیه. دا صدقه جاریه ده ورونه. ده هر چا ته چې د اذکار ور وښودل، د هغې نه وروسته ته به شهید شې. ستا اعمالنامه د شهادت نه وروسته د انسانانو یا د مرګ نه وروسته د انسانانو اعمالنامه بندېږي الا د دریو شیانو. یو صدقه جاریه چې چا یو شی جوړ کړی، جومات یې جوړ کړی، مثلا سا یې کنستلی، هغې نه تر څو پورې چې خلک استفاده کوي. دویم ولد صالح دی چې نیک اولاد یې پرې کوي، هغه ورپسې شاته دعاګانې کوي، خیراتونه ورپسې کوي. دریم ورونو علم دی چې چاته د علم ورښودلی، هغه علم نور د هغې ډیوه چې تر څو پورې بلی، که هغه وخته پورې تا ته اجر الثواب در رسول کېږي. نو دغه اذکارو مجموعه د ځان سره واخلئ. ورونو علیکم بسنتي کتابچه کې اولونی بابونه د ذکر نه شروع دي. په دې کې یو باب خاص د سبا او د ماښام، د سهار او د ماښام د اذکارو دی. بل باب پکې د فرض مانځه نه وروسته اذکارو دی. بل باب پکې د هغه اذکارو د کوم اذکار چې په مانځه کې د داخل د مانځه کې ویل کېږي، په رکوع کې ویل کېږي، په سجده کې ویل کېږي، د دوو سجدو تر منځ ویل کېږي. دا به انشاءالله په تفصیل سره د کتابچه د حدیثو چې کله لاسته درشي او د هغې حدیث راشي انشاءالله به په تفصیل سره احکام فقهي بیانوو. په همدغه کتابچه کې د انسان د حرکاتو سکناتو سره تړلي ټول اذکار پکې، ټول خو نه، یعنې کم چې د یو مجاهد د ژوند زیات تړاو وي ورسره. جومات ته تګ دی، راوتل دی، ننوتل دی، تشناب او نور داسې حرکات چې انسان جهاد ته ځي، سنګر ته ځي، په محاصره کې د دښمن په محاصره کې را بندېږي، دښمن سره د جنګ شروع کېږي، د دښمن نه ډارېږي، یو تلاشۍ نه تېرېږي. د ټولو اذکار علیکم بسنتي کتابچه کې په یو خاص باب کې موجود دي. د هغې نه علاوه څلورم نمبر یا څلورم ډول ذکرونه کم چې د وخت سره تړاو نه لري او کم چې د مکان و زمان سره تړاو نه لري بلکې عام دي، هغه اذکار هم په دې کتابچه کې موجود دي. نورونو امید هم دا دی چې کتابچه انشاءالله سهار تاسو ته ورسېږي. سبا نه به موږ نن ورځ ته ابتدا کې د تربیت په باره کې چې کله خبره کړې وه چې موږ دلته محض وچ تعلیم چاته نه ورکوو او نه تاسو د دې په خاطر راغلی چې وچ تعلیم د چا نه معلومات ځان سره جمع کړئ، بلکې د تربیت دپاره راغلي. کله چې کتابچه لاسته درشي
کوئ به داسې ورونو کله چې د فرض مانځه وخت راشي څوک چې ستاسو دلته مسؤول دی اول د هغې وظیفه ده بیا د هر مجاهد خپله وظیفه ده باید بل دې ته مجبوره نه کړي چې بل څوک هم سوق کړي یو کار ته په خپل شوق باندې فاستبقوا الخیرات د خیرات طرف ته د خیر او د نیکۍ طرف ته منډې وکوئ کتابچه لاسته درځي کله چې د هر مانځه نه وروسته د فرض مانځه نه وروسته کله فارغېږي سلام ګرځئ همدغه کتابچه راوباسه په جیب کې به د موجوده وي هغه باب را خلاصوه په کم باب کې چې د فرض مانځه نه وروسته اذکار دي 15 اذکار دي یا 14 څومره دي کېدای شي اکثر اذکار د ملګرو ته یاد دي چې کم یاد دي نور علی نور که نه یې درته یاد د کتابچې له مخې نه یې وایه یو هفته یې انشاءالله چې ووایه باقي به دې هم په یاد پاتې شي په یاد به دې شي حفظ به دې شي د سهار مانځه نه وروسته چې کله د فرض مانځه اذکار دې وویلې د هغې نه وروسته کښېنه تر اشراقه پورې او هغه باب راواړوه په کم باب کې چې د سهار او د ماښام اذکار دي هغه وایه تر څو چې هغه اذکار ته خلاصوې هغې اذکارو کې مخکې ورته لیکلي دي کم چې اول یو ځل ویل کېږي کم 3 ځلې ویل کېږي کم 9 ځلې ویل کېږي کم 100 ځلې ویل کېږي هغه اذکار ووایه انشاءالله یوه هفته چې ووایې کم چې درته یاد دي د الله شکر پې ادا کړه کم چې درته یاد نه دي نن نه شروع وکوه په ورځ کې یوه دعا ځان دپاره تخصیص کړه چې زه به دا یوه دعا حفظ کوم خلک په دارالحفاظ کې د ورځې پوره صفحه د قرآن کریم حفظ کوي 2 صفحې حفظ کوي د یوې دعا انشاءالله هیڅ مشکل نشته بالخصوص د جهادي مراکزو ولله الحمد د جهادي مراکزو برکت دی هغه څه هغه علوم چې والله دلته زده کېږي څوک په میاشتو هلته نشي زده کولی کوم علوم چې دلته په ورځو کې زده کېږي الله رب العزت برکت اچولی دی فتنې نشته لله الحمد موسیقي موږ نارو د علم نور ولې خلک نشي زده کولی ولې خلک علمونه نشي زده کولی امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې ما خپل استاد ته شکایت وکولو شکوت الى وکیع سوء حفظي یا په دې لفظ یا په بل لفظ باندې دا شعري فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور لا يعطى للعاصي وای ما خپل استاد ته شکایت وکولو چې زه شی علم نشم حفظ کولی نو استاد راته دا ارشاد وکولو چې ګناهونه معاف کړه ځکه چې دا علم نور دی او دا نور ګناهګار سړي په زړه کې نه جمع کېږي دلته لله الحمد د دنیا ټولې فتنې زموږ نه ورکې دي لرې دي صرف او صرف د الله رب العزت دا ښکلي کائنات موږ ګورو شین اسمان ګورو شنې ونې ځمکې ګورو او ښکلي ښکلي مجاهدین ګورو نن په چا باندې په بد خلکو باندې سترګې لګېږي نن په موسیقي غوږو ته راځي نه بدې خبرې شته دغه فرصت دی ورونو کوم شی چې تاسو دلته په ورځو حفظ کوئ په خپلو کورونو کې په ښارونو کې هغه بیا په هفتو په میاشتو باندې نشي حفظ کولی فلهذا کوشش وکوئ چې د اذکارو د کتابچه کوم ابواب چې د ذکر دي د حفظ ته ضرورت لري هغه ټول دلته حفظ کړئ او په اخرنۍ خبره ده چې د اذکارو دغه بابونه اول د فرض مانځه نه وروسته اذکار دوهم د ماښام د سهار اذکار دریم په مانځه کې دننه اذکار دغه 3 بابونه د حفظا د دې دورې نصاب دی چې دا به حفظ کوئ په نبي علیه السلام باندې ذکر ډېر درود ډېر زیات وایي نبي علیه السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به انسان د دنیا په ژوند کې په ډېرو شیانو باندې یعنې مجاهدو چاته چې الله بخښنه کړي په هېڅ شي باندې به انسان پښیمانه نه وي د دنیا په ژوند باندې څه به یې نه ور یادېږي چې کاش دا مې کړي وای دا مې کړي وای په یو شي باندې به پښیمانه وي حسرت به وي ورته هغه په کوم شي باندې هغه په هغه مجلس باندې چې دی ناست وي او په هغې مجلس کې د الله ذکر نه یې کړی په نبي علیه السلام باندې درود نه یې ویلی صلی الله علیه وسلم فلهذا د درود د نبي علیه السلام د خپل عادت وګرځوئ چې کله هم په مجلس کې کښېنئ په مجلس کې خامخا په نبي علیه السلام باندې درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد همدومره چې ووایي دا کافي دی بهترین درود د ابراهیمي دی کوم چې موږ په تحیاتو نه وروسته وایو غیر د هغې نه مختصر درود هم دا دی چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کله چې د نبي علیه السلام نوم یاد شي انسان باید درود وایي نبي علیه السلام خیرا کړې ده چې هلاک دي شي هغه کس چې زما نوم د ده په وړاندې ذکر شي او دی په ما باندې درود ونه وایي او بل چې کله هم درود وایي نبي علیه السلام فرمایلی دي چې کله تاسو درود وایي وچ درود مه وایه
د بخل درود مه وایئ، بخیلي مه کوئ. یعنې دومره مه وایئ چې اللهم صل علی محمد، بلکې وایئ چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. نو درود خپل عادت وګرځوئ. بل هر وخت ورونو دا فایره 1 ساعت فایره ده، دا ځان سره تاسو د وګورئ په دنیاوي کارونو کې انسان څومره حسابونه د ځان سره کوي، ځان منظم کوي. تاسو خپله یو څو ذکرونه ځان سره واخلئ. کله چې فایرې ته درېږئ 1 ساعت هم فایرېږي، د اول نه واخله تر آخره پورې ذکر په مزه کېږي. سبحان الله وبحمده وایه، سل ځلې دا ووایه، یو سل ځلې بل ذکر ووایه، یو 200 ځلې بل ذکر ووایه. ته وګوره چې په 1 ساعت کې ته څومره ذکرونه کوې. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات دا ته څو ځلې وایې. نو فلهذا د کم وختونه چې فارغ وختونه دي دغسې مه تېروئ. نبي علیه السلام چې په مجلس کې ناست و، چا سره به یې خبرې کولې یا به د چا خبرې اورېدلې، په دغه وخت کې به هم نبي علیه السلام 100 ځلې یو ذکر کولو، استغفار به یې ویلې. نو هر وخت ذکر کوئ، دې چې یاسې یا بل ملګري سره فضول خبرې وکوئ، یا کله تنها وئ د ځان سره سوچونه وکوئ. د سوچ په ځای باندې ځان سره ذکر کوئ. هر کولنګ وهئ، هره بیلچه وهئ، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، سبحان الله سبحان الله، دا ذکر ورسره کوه. هم د دنیا ګټه الله درته پکې برکت اچوي، هم د آخرت ګټه چې په آخرت کې درته د هر څه جمع کېږي. بیا لله الحمد. موږ او تاسو ورونو ژوند د نورو عامو خلکو د ژوند په څېر باندې نه دی. زموږ هره سبحان الله په 200 ځلو نه زیاته باندې بدلېږي. زموږ هر الله اکبر د 200 ځلو نه زیات موږ ته لیکل کېږي، ځکه د ژوند د رباط ژوند دی، د جهاد ژوند دی. نو الله رب العزت د عمل کولو توفیق موږ تاسو ته راکړي. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. مولوي صاحب بله تو دا اوس حدیث وایي چې نبي علیه السلام لعنت ویل هغې چې نوم یادېږي او درود پرې ونه ویل. بله بله یو مجلس کې زر د محمد سلام نوم یادېږي، تقریبا 10 دقیقو کې 100 تر 200 ځله نوم یادېږي. بله سهار کول به ټول اورېدونکي ته وایي، هر ځلې به یې وایي، بلکل هر ځلې به چې کله د نبي علیه السلام ذکر وشي، مثلا څوک وایي چې نبي علیه السلام فرمایي، اورېدونکي به ټول د ځان سره وایي صلی الله علیه وسلم. متکلم وایي چې محمد ویلی دي، نو صلی الله علیه وسلم د ځان سره وایي چې هر ځلې څومره یادېږي د نبي علیه السلام نوم. حتی علماء تر دې پورې آداب ذکر کړي دي چې کله یو کس لیکل کوي، د لیکلو په دوران کې د نبي علیه السلام نوم راځي صلی الله علیه وسلم به ورسره وایي. که د ځای د نشتوالي په وجه باندې لیکلی نه شي، لکه موږ تاسو په لیکنه کې صرف د سوات علامه کوو، تر څو پر اختصار دی، محمد په سر باندې سوات وي، خو وایي به یې په خوله باندې به ورسره وایي چې صلی الله علیه وسلم. بل د ذکر په باره کې یوه مهمه خبره دا ده چې د الله ذکر په هر هغه نوم باندې کېږي کم نوم چې په قرآن کې ذکر شوی وي او د نبي علیه السلام په سنتو کې ذکر شوی وي. دا عبادات دا به انشاءالله بیا وروسته ووایو، په تخته باندې به بیا انشاءالله دا کلمه یا اصطلاح ولیکو چې عبادات ټول توقیفي دي. توقیف وایي په لغت عربي کې ولاړېدو ته توقیف. تاسو که د لوحې لیدلي، لکه په دې هغه دولتونو کې یا په انګریزي دولتونو کې یا د دې نه متاثر دولتونو کې لوحې د اشاره د پولیسو یا د ترافیکو سټاپ یې لیکلی، سټاپ عربي کې توقیف لیکلی وي، توقف. نو عبادات وایي توقیفي دي. توقیفي دا معنا چې د هر عبادت د شروع نه مخکې به یو ځل درېږي، ګورې به چې په شریعت کې دا عبادت په کومه طریقه شوی دی، نبي علیه السلام په کومه طریقه ښودلی. نو ذکر هم عبادت دی. فلهذا د ذکر دپاره به هغه کلمات استعمالوئ، په هغه کلماتو باندې به ذکر کوئ په کومې کلمې چې په شریعت کې راغلي دي. کوم نوم چې د الله په قرآن او سنت کې راغلی هغه نوم باندې، غیر د هغې نه بل نوم. که یو سړی مثلا خدای وایي، یو سړی کښېني چې یا خدای یا خدای 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 خدای، دا ذکر نه دی، ځکه دا خدای د الله نوم نه دی، دا د الله د نوم ترجمه ده، په فارسي ژبه کې خلکو کړې ده، دا د الله نوم نه دی. نو صرف هغه د په اذکارو کې کېدای شي ډېر داسې ذکرونه تاسو وګورئ یا به هم لیدلي، بعضو خلکو د ځانه داسې کلمات را شروع کړي جوړ کړي دي چې په هغې اذکارو باندې په هغه نوم د الله نوم نه وي، خو خلکو ورته ایښی. نو یو دا خبره خیال پکې ساتئ. دویمه
ورونو لکه څنګه چې د ذکر کلمه به د شریعت نه اخلو د ذکر عدد به هم د شریعت نه اخلو. دا چې فلان ذکر 100 ځلې ووایه دا به ګورو چې په حدیث کې 100 ځلې راغلي دی او که نه. که 100 ځلې نه راغلي زما او ستا حق نه دی چې ووایي چې دا ذکر به 100 ځلې وایي. د دې په خاطر باندې تنبیه درته کوم چې ډېر د ذکر داسې کتابونه شته دي، د ذکر ډېر داسې کتابونه دي یا د تعویضاتو په نامه باندې یا د اذکارو په نامه باندې یا د ماسوراتو په نامه باندې هغه چې کله واخلې په هغې کې ذکر درست دي. مثلا درته وایي سبحان الله وبحمده دا ذکر صحیح دی باید ویې کړه ځکه په حدیث په قرآن ثابت دی. خو دا چې درته وایي چې دا به 215 وارې کوي دا 215 وارې به باید په حدیث کې ثابت وي. که ثابت نه وي په همدومره عدد باندې دا کول دا بیا په بدعت کې راځي. کم اذکارو باندې چې 100 ځلې 10 ځلې 15 ځلې موږ تاسو وایو چې 3 ځلې به دا وایي دا ځکه وایي چې په حدیث کې راغلی چې 3 ځلې. دا چې اوس ذکر ما یو تاسو ته بیان کړ چې 100 ځلې چې سبحان الله والحمدلله دا ذکر وایي دا ځکه وایم چې ترمذي حدیث دی په حدیث کې 100 ځلې راغلی دي. خو که کم ذکر عدد نه راغلی په حدیث کې د هغې دپاره تعداد موږ من حیث نظم و ضبط ورته ایښودلی شو. مثلا چې ځان سره سړی ووایي چې یاره دا عزم وکوي چې زه اوس په دې مجلس یا په دې پیره کې انشاءالله زه 200 وارې لا اله الا الله وایم دا صرف د نظم و ضبط په خاطر باندې چې د دې نه وروسته یو بل ذکر هم زه شروع کړم. خو که دا که څوک دا ووایي چې ته به د پنجشنبې په شپه باندې دا 300 وارې وایې دا به 100 ځلې وایې دا به 200 ځلې وایې دا تر څو پورې چې په حدیث نه راغلي بل کس یو شیخ یو مرشد یو استاد دا حق نه لري چې چاته ذکر په عدد باندې معین کړي یا د کم خاص وخت سره ورته وتړي. بعضې ذکرونه کتابونه کې د ذکر په کتابونو کې بعضې داسې ذکرونه تاسو وګورئ کېدای شي لوستلي به وي چې بعضې افکار بعضې خلکو لیکلي چې دا ذکر به د پنجشنبې په شپه وایي دا به د دوشنبې په شپه باندې وایي دا به د ورځې وایي دا به د شپې وایي. دا به ګورو د دې به تحقیق کوو چې دا په حدیث باندې ثابت دی سند لري او که نه. که سند نه لري ذکر یې درست دی خو دا چې په د پنجشنبې شپه دا درسته نه ده. هر وخت چې دی وویلې ټول اوقات الله تبارک وتعالی اوقات دي. په دې مسله باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ دا مسله مهمه مسله ده. دې په خاطر درته کوم چې اکثر مجاهدین چې راشي دلته ذکر اذکار لله الحمد ذکر اذکار پابند دي خو چې کله ورسره کتاب وګورو هغه کتاب کې دغسې د شریعت بعضې مخالف خبرې او موږ مخکې نه ویلي چې د اعمالو د قبولیت 3 شروط دي. یو شرط ایمان دی، دویم اخلاص دی، دریم د شریعت مطابقت دی. نو یو سړی یو مجاهد لګیا ټوله ورځ یو ذکر کوي او هغه ذکر د سنت طریقې په خلاف وي اجر و ثواب ورته نه میلاویږي. نو فلهذا په دې شي کې محتاط اوسېږئ چې ذکر هم د شریعت خلاف وي، هم یې الفاظ د شریعت مطابق وي او هم یې وخت د شریعت مطابق وي او هم یې عدد د شریعت مطابق وي. والله اعلم بالصواب. دا لفظ خدا وایي څنګه ده؟ لفظ خدا د الله نوم نه دی دا. فلهذا د افغانانو په ژبه باندې یا د فارسي زبان لکه ایران تاجکستان کمې ژبو کومه وطنونو کې حتی په پاکستان په اردو ژبه کې د خدا لفظ چلیږي نو د خدا لفظ باندې ذکر نه کیږي. ویل بعض علما وایي چې نه دی ویل پکار یعنی نه دی ویل پکار دا معنا نه چې دا حرام دی یعنی د الله رب العزت ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. الله تبارک تعالی دا وایي په قرآن کې چې د الله رب العزت لپاره بهترین نومونه دي فادعوه به. کله چې الله را بولئ د الله ذکر کوئ د الله نوم یادوئ فادعوه به په دې نومونو باندې وبولئ. نو په دې نومونو کې چې کله موږ ګورو د خدای نوم نشته په هغې کې د خدای لفظ نشته په هغې کې یعنې فلهذا کله چې ذکر یې کوئ چې الله رب العزت فرمایي نو باید ووایي چې الله فرمایي. دا تعوذ زموږ ستاسو د خدای په کلمه باندې شوی دی. کوشش سړی وکړي چې په خپل گفتار کې په خپل تقریر کې په خپل درس کې په خپلو خبرو کې د خدای په ځای باندې د الله لفظ د رب العزت لفظ رب العالمین لفظ دا استعمال کړي. آهسته آهسته د انسان د خولې نه دا لفظ هم ساقط کېږي. والله اعلم بالصواب. الله رب العزت موږ تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.